په پخوانیو زمانو کې که د چا تاپ به د مضرو میکروبونو د سرایت له امله ګازک شو او یا که څوک به پر سینه بغل اخته شو نو له مرګونو ګواښونو سره به مخ وو. حتی ډاکټرانو به یې هم د ژغورنې توان نه درلود. خو اوس بشر د مضرو میکروبونو پر ضد ستره وسله لري او دغه وسله له فنجیو څخه رامنځته کیږي. سلام، زه ښوونکی ګوټی یم او په نننۍ درس کې به تاسو ته د انټي بایوټیکو په باب معلومات وړاندې کړم. ساینسپوه الکساندر فلیمنګ په 1928 کال کې په لابراتوار کې د ستافیلوکوکس د روزرو پر وخت وموندل چې د میکروبونو د کښت په یوه ځانګړي کوچني لوښي کې چانسې رامنځته شوي دي. خو د حیرانتیا وړ ټکی ورته دا و چې د دغو چانسو په چارچاپېر کې میکروبونه فعال نه وو. دغه ډول فنجي پنیسیلیوم نومیږي او د میکروبونو د مخنیوي او د ځان ساتلو لپاره یو ډول مواد ترشح کولی شي. دغه ساینسپوه پر دغو موادو د پنیسیلین نوم کېښود. وروسته تر دې نورو ساینسپوهانو دغه مواد تصفیه کړل او په دې مناسبت د بشر په تاریخ کې لومړی ډول انټي بایوټیک رامنځته شو. ورپسې نورو ساینسپوهانو ګام په ګام ډول انټي بایوټیک پیدا کړل. اوس موږ له مضرو میکروبونو سره په مقابلو کې بریا موندلی شو. یادو درملو د ډېرو خلکو ژوند ساتلی دی. دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې که څه هم انټي بایوټیک د میکروبونو پر وړاندې ستر رول لوبوي، خو موږ ترې بې حده او نړیواله استفاده نشو کولی. انټي بایوټیک یوازې د میکروبونو پر ضد مبارزه کولی شي. نو که څوک د ویروس له امله پر زکام یا انفلونزا اخته شي نو انټي بایوټیک ورسره مرسته نشي کولی. که څوک له انټي بایوټیکو څخه بې حده او ناوړه استفاده وکړي نو د دې امکان شته چې د درملو پر وړاندې د ځینو مضرو میکروبونو د زغم وړتیا لوړه شي او د ژوندي پاتې کېدو پیاوړی قوت پیدا کړي او بیا یې پر وړاندې هیڅ انټي بایوټیک مقابله نشي کولی او ډاکټران به هم بیا تش لاسي وي. موږ د مضرو میکروبونو پر ضد له انټي بایوټیکو څخه استفاده کولی شو. خو دا د خالق تعالی په شان بشپړ قدرت نه لري. موږ باید په وخت لاسونه ومینځو، روغتیا باید وساتو، ښه ډوډۍ باید وخورو او ښه خوب باید وکړو څو د بدن مسؤلیت مو اخیستلی او د روغتیا ساتنې کلک استحکام مو آباد شي.